کله چې امیر عبدالرحمن خان د افغانستان امیر سو څرنګه چې بالاحصار نور د اوسېدلو نه و نو د واک د چلولو او اوسېدلو لپاره د اوسني ارګ د جوړولو ډبره کېښوده او په خپل د باغ بالا په ماڼۍ کې استوګن سو. د بالاحصار په پاسنۍ برخه کې چې یو څه جوړ او آباد و، ډیپوګانو او زندان ته ځای ورکړل سو. د اعلی حضرت محمد نادر خان او بیا د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په لومړیو کې حربي پوهنتون په بالاحصار کې فعال و. وروسته په ټوله موده کې په لاندنۍ برخه کې به پوځي قطعات میشت و. د بالاحصار پاسنۍ برخه تر اوسه هم ویجاړه ده. دغه تاریخي ودانۍ د کورنیو جګړو په وخت کې هم سخته زیانمنه سوه، خو رغونې ته یې هماغسې چې ښایي پام نه دی سوی. حکومت په 2008 میلادي کال کې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د بالاحصار د بشپړه ترمیم خبر ورکړ، خو د محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال د آغا خان بنسټ